د افغانستان ځانګړي او هوایي ځواکونه له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د جګړې دروند پیټی د دغو ځواکونو پر غاړه دی. افغان چارواکي وایي په دې وروستیو کې دغه ځواکونه توانېدلي چې پر ډیریو ولایتونو او ولسوالیو د طالبانو پراخ ډله ییز بریدونه دفع کړي. دوی دغه راز زیاتوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له بهرني ملاتړ پرته افغان ځواکونه په هیواد کې نږدې ټول هوایي او ځمکني عملیات په مستقلانه توګه ترسره کوي او اوس مهال د جګړو له ډېرېدو سره جوخ دغو ځواکونو ته د لومړۍ درجې احضاراتو امر شوی دی. ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه جګړهیز احضاراتو په حالت کې دي، په خاص ډول ځانګړي ځواکونه او کماندو ځواکونه چې هغوی ټول لومړی لمبر احضارات ته سوق شوي دي. چارواکي دغه راز وایي نړیوالې ټولنې او امریکا هم ډاډ ورکړی چې د ځواکونو له ایستلو وروسته به د افغان پوځ روزنې ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکوي او تازه متحده ایالاتونو ورسره د 52 بېلابېلو جنګي الوتکو د مرستې ژمنه هم کړې چې ډېر ژر به یې افغان پوځ ته د سپارلو چارې پیل شي. ایالات متحده امریکا تعهد سپرده که 45 بال هلیکوپترهای مختلف النوع نظامی و 7 فروند طیاره جنگی A-29 را به نیروهای افغان بسپارد. په ورته مهال افغان ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی اوس د پخوا په پرتله په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال دي او په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو او خاورې دفاع ته چمتو دي. کم قسم خود ما خاص هستیم، تجهیزات ما، سلاح ما، تمام امکاناتی که برای ما داده میشه خاص است و در مقابل توریست‌ها آماده هستیم شب و روز میتونیم که از وطن خود دفاع کنیم در هر گونه شرایط. تاسو ته د اطمینان موږ درکو چې انشاءالله موږ بیخي سل فصل آماده دي د جنگ لپاره انشاءالله که مشکل بنه. د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت اندېښنې دا وي چې هغه قراردادیان به هم له افغانستانه ووځي چې دلته یې له افغان هوایي ځواک سره په تخنیکي برخه کې همکاري کوله، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه ځواک تر بشپړې پر ځان بسیاینې به ټول قراردادیان په افغانستان کې پاتې وي. بلخوا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې چارواکي وایي چې دوی په ټولو هغو ولسوالیو کې د اداري چارو د بیا فعالولو لپاره چمتووالی نیسي چې په دې وروستیو کې د حکومتي ځواکونو لخوا له طالبانو بیرته نیول شوي دي. موږ البته نهایت هڅه کوو په هغه ولسوالیو کې کله چې موږ بیرته له دښمن نه اخلو تر ټولو لومړی د موږ د محلي حکومتوالۍ کار دی چې هغه بیرته خپل محلي خدمات زر تر زره فعاله کړي. افغان چارواکي داس مهال دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ډیریو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ګڼې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.